یاره ارمانی صاحب نن خو مې مضغوطه بیخي شعرونه نه راځي یاره دا به څنګه شي دا خو چې ونه لیکم دا خو به ډېر غټ تاوان وکړم نن مې بیخي دا ماغه کار نه کوي ماغه کار سار مې بادام کم خوړلی دي یاره دا به څنګه شي باید شعرونه ولیکم که نه یله کارمانی صاحب خیر شه خیر خو به یې که نه ماغه کاري مضغوط کې ډش شوی دی که په سر دې درد دی څنګه چل دی داسې خفه ناستې خیر خو به یې یاره ساده ګله څه درته ووایم نو زه غواړم ځان یو غټ شاعر جوړ کړم خو مضغوط کې مې بیخي شعرونه نه راځي دا به څنګه شي یاره ښه ډېر ښه ارماني صاحب نو ته غواړې چې ځان نه شاعر جوړ کړي او که نه ساده ګله یاره چې څنګه مې نوم ارماني دی داسې مې شعرونه ارماني دي بیخي مضغوطه نه راځي شعرونو پسې مې جبۍ شوله او جوړېږي نه یاره دا به څنګه شي نه ارماني صاحب چې چورت خراب نه کې پوه شوې او که نه حوصله به نه پیلي چې څوک همت کوي انشاءالله به خپل مقصد ته خامخا رسېږي نو ته همت کوه چې خپل مقصد ته د خیره سره ورسېږي او یو غټ شاعر دنه جوړ شي او که نه چې پښتو ته کار وکړي د خیره سره زه هم دنه لاړم سلام علیکم سهار نه په ولږه ګرځم خېټه باندې مې سخت درد دی د ولږې د لاسه زه چې کور ته لاړ شم چې ډوډۍ وخورم یاره مننه ساده ګله چې ته موږ ته دومره همت راکې ډېره زیاته مننه انشاءالله زه به ورځ غټ شاعر جوړېږم او که نه لکه د مار غوندې شعرونه به لیکم واو زه ورځه ډوډۍ دې وخوره او که نه چې خراب نه شي بخیره یاره ساده ګله ارماني صاحب ډېر ښه سړی دی الله پاک دې د هغه ارمان پوره کړي چې یو غټ شاعر ترېنه جوړ شي او که نه ډېر زړه مې پرې خوږ شو یاره دا غریب خو ډېره خواري کوي داسې وچ پچ تللی دی دا هم دې شعرو وچ کړی دی ډېر سوچ کوي خو زه خیر الله پاک دې نه غټ شاعر جوړ کړي لکه د مار غوندې دا دیوال دی دغه گاډی دی او دا سرک دی د پسې به زه نن کولنګ راوړم او دا سرک به د بیخه وهم ولې چې زه مټوری یم وا څه شعر مې ولیکو یاره یله که ساده ګله په شکال ته خو لا وخته دی او مټوری د مخې نه لیونی شوی دی د خیره سره دا څنګه ځان سره ووتې بوتې شروع کړي دي ته ودرېږه ورشمه ما د ښکار لکه چې چا په سر باندې والی دی مغزي ګډوډ شوي که څنګه سلام علیکم ساده ګله کورتۍ دې خپله څنګه چل دی څنګه یې یاره مټوریا زه خو ښه یم خو ته راته ښه نه ښکارې ما د ښکاري چا لکه چې په سر باندې وار در کړی دی که څنګه داسې وتې بوتې ځان سره وې او د لیونیانو غوندې ځان سره خبرې کې خیر خو به یې که نه یله که مټوریا خیر شه تیز وانه چې ته په تیز خاندې لږ ګزاره کوه او که نه چې باد دې ونه وځي خیر خو به یې که نه یاره ساده ګله چې څنګه دې نوم ساده ګل دی داسې تم ساده یې اوس هغه مټوریا مخکینی مټوریا نه دی مټوري نه غټ شاعر جوړ شوی دی او غټ شاعران ورسره کینی او پاسیږي ته څه وې او که نه دا اوس هغه مټوری نه دی یاره مټوریا نو زه په دې خوله باندې یو ښه تیز څوک درکړم خو زه خیر انډیوال مې ستا خاطر کوم خو خبره داسې ده که نه چې په دې لاره ځم نو سړی ځان نه شاعر جوړوي څنګه چل دی ستا خو کوڅډه به مو شاعران شول دا راته ووایه چې دې شاعري کې څه شی دی یاره ساده ګله زما ملګریه زه به درته وړوکی مثال درکړم اپرمن کسکر خو دې پېژندو که نه هغه چې ویلې په شړشمو کې داسې یو په شړشمو کې هغسې ټول شړشم ترې نه خفه دي او که نه هغه چې دی دومره غټ شاعر جوړ شوی دی غټ خلک ورسره ناسته پاسته کوي او که نه لکه د مار غوندې او ما سره مو دا لږ خلکو شروع کړې ده ناسته پاسته راسره کوي د خیر سره پرمان کسکر ریکارډ به ماتوم ښه دا د هغه اثر دی وای که نه پرمانس کسکره خدای دې کسکر که ټول خلک دې په لالت کړي دي او هغه نه خو شړشم څه کوي چې بانجان هم ترې نه خفه دي مخکیني بانجان به چې ول یو ګز به کېدل اوسني بانجان چې وګورې که نه زما د دې کچې ګوتې کرته دي وای ټول بانجان خفه دي ترې هغه په دې وجه چې د زړه خوراک چې د پرمان کسکر په مونږ باندې شاعري لیکلې ده وای خدای دې کسکر که زم د نظم په سر هم راته درد کوه خدای هم ښه که وساده ګله خیر دی یو شعر خو زما واوره خوند به ترې نه واخلي چې د شعر نوم راته نور وانلي خوند به ترېنه یا اخلم یا به ترېنه نه اخلم خو مرض به ترېنه ښه غټ د کورونا نه غټ مرض واخلم ترېنه او که نه چې شعر نوم راته نور وانلي ستاسو د شعر نه د وجې نه خو چې خبره زما په سر باندې نن درد شو خو حقیقت د مخې نه ګل مکۍ و ګل مکۍ ډوډۍ راوړه چې په خېټه مې درد یاله زر شه ډوډۍ راوړه که نه ډوډۍ راوړې که نه یاره ساده ګله دا ګل مکۍ په کومه سوړه ننوتې ده و ګل مکۍ ډوډۍ راوړه که نه راوړه ډوډۍ راوړه که نه راوړه و ساده ګله ته مې رات شي خلک خپل کار ته هم نه پرېږدي ظالم زویه مصروف ومه یا لکه ته مصروفیت لري تاسو کار کولو چې اوس دلته په دې کوټه کې ناستئ خو ایله به دې سپېدي او په ځان باندې ګوتې به دې والي نو نه ساده ګله اوس مې په ځان باندې د ګوتو وهلو کار پرېښی د سپېدې مپېدې مې پرېښي دي اوس یې په ځان باندې نه وهمه د خیره سره شاعره شوې یم یا لکه تا هم شاعري شروع کړې ده د خیره سره وای زه خو غرق شومه تا له چارې ته شاعره شه وی ساده ګله ته په غوږونو کوڼ شي ما د اوسه پورې چا نه دي ویلي چې زه باید شاعره شم ما د فرمان کسکر ویډیو په یوټیوب کې ولیده او په فیسبوک کې ظالمه څه شعرونه وایي او ډېر مې خوښ راغی زه هم د خیره سره شاعري شروع کوم هغه په پټو کې ناستو د شړشمو او بادرنګو او ټیپرونه شروع کړې وله زما په کور کې خو ظالمه ډېر شیونه دي کچن دی اشپزخانه ده کاسه ده د بخار دی دا دې نه د خیره سره شاعري شروع کوم او که نه
خزه ورځه ګل مکۍ ځان که شاعره جوړې او که باهره جوړې خو موږ ته اوس ډوډۍ راوړه ډېر زیات وږی یم یاره ډېر زیات وږی یم که نه صحیح ده ساده ګله ډوډۍ خو څه کې چې ډوډۍ به درته راوړم خو یو په یو شرط باندې چې زما شعر به اورې وای نو ساده ګله تا له چا ویل چې کور ته ډوډۍ راوړه خو زه خیر زه سیده ګل مکۍ یو شعر شه پکې ستا به م واوري چې ته څنګه شاعري کوې مړې ښه نو بیا غوږ شه ساده ګله وی نن مې د خواښې سره جنګو وی زړه مې پتنګو په دې سره مې وویشتله یاله څه مړه ځان والا که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره او که نه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو الله کوې